حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ښځې مونځ د ټول نه افضله مونځ هغه دی چې هغه د خپل کور په چاردیوالۍ کې کوي او د هغه مونځ چې هغه په دننه په برنډه دالې صحن کې کوي هغه د هغه مونځ د بهتر دی چې په حویلۍ کې کوي چاردیوالۍ کې کوي او هغه مونځ چې دی په کوټه کې کوي هغه د هغه مونځ د بهتر دی چې کوم په دننه برنډه یا په صحن کې کوي د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې ښځه څومره پټه وي د هغې مونځ بهتر دی مثلا ښځه په کور کې کوټه کې مونځ کوي دا د هغه مونځ نه بهتر دی یعنی په کوټه کمره کې مونځ کوي اتاق کې مونځ کوي دا د هغه مونځ نه بهتر دی چې کوم بیرون په برنډه کې کوي دهلیز کې کوي صحن او هغه مونځ چې په دهلیز یا په برنډه کې کوي هغه د هغه مونځ نه بهتر دی چې په حویلۍ کې کوي محترم مسلمانانو دینه معلومه دا شوه چې ښځه څومره پټه وي د هغې مونځ بهتر دی نو معلومیږي چې د ښځې ټول بدن عورت دی دا به پټ ساتي پردو سړیو ته به نه ښکاره کوي او یوه ښځه نبي علیه سلام ته راغله د نبي علیه سلام بر حدیث کې راځي نبي علیه سلام ته راغله نبي علیه سلام ته وایي چې د الله رسوله زړه مې غواړي چې زه تا سره په جومات کې مونځ وکړم نبي علیه سلام ورته وایي چې ستا هغه مونځ چې په خپل کور کې کوې کوټه کې هغه بهتر دی د هغه مونځ نه چې په برنډه کې کوي دهلیز کې کوي او هغه مونځ چې په دهلیز برنډه کې کوي هغه بهتر دی د هغه مونځ نه چې هغه ته په حویلۍ کې کوي حویلۍ کې چې کوم مونځ کوي هغه مونځ نه بهتر دی چې د په خپله محله کې په جومات کې کوي او په خپل محلي جومات کې چې مونځ کوي د هغه مونځ نه بهتر دی چې ما سره په جومات کې کوي ګوره نبي علیه سلام سره په جومات کې د نبي علیه سلام په جومات کې مونځ کول یو په 50,000 ثواب لري خو نبي علیه سلام په هغه وخت کې ښځو ته وایي تاسو مونځونه په خپل کورو کې کوئ نو دا ورته ولې وایي دا ځکه ورته وایي چې دا ښځې هلته پټې وي خلکو نظر پرې ونه لګي د نامحرمو سړیو نظر پرې ونه لګي هغه فاسد نظرونه خراب نظرونه د فساد نظرونه په پاکدامونو ښځو ونه لګي د ښځې څومره پټه وي بهتره ده ښځه به خپل زینت خلکو ته نه ښکاره کوي ښځه به خپل مخ خلکو ته نه ښکاره کوي ښځه به دا موقع خلکو ته نه ورکوي چې د پردیو سړیو غلط نظرونه پرې ولګېږي فاسد نظرونه پرې ولګېږي د غلط نیت نظرونه پرې ولګېږي ښځه به پټه وځي او بغیر ضرورت به کور نه وځي نه که ضرورت راغی بیا وتلی شي خو په حجاب کې به وځي پټه به وځي خپل مخ به نه ښکاره کوي خپل د زینت ځایونه به نه ښکاره کوي صرف سترګې چې په هغې ورته لاره ښکارېږي مسلمانانو ورونو دا مسله په خپله هم زده کوي او خپله زنانو ته هم دا خبره زده کوي ځکه دا د الله حکم دی د الله د رسول حکم دی دا د مولیانو حکم نه دی دا د الله حکم دی چې ښځه به حجاب کوي ښځه به پرده کوي ښځه به پردیو سړو سره په خندا او په داسې لهجې خبرې نه کوي چې د هغو په زړه کې تمه پیدا شي د خپلې زنانه په دې مسله پوی کوي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي